ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغا اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے جو تفرق اقوام کو آیا تھا مٹانے اس دین میں خود تفرق اب آ کے پڑا ہے جس دین نے دل آ کے تھے غیروں کے ملائے اس دین میں خود بائی سے اب بائی جدا ہے اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تمام انتہائی معزز و میاندو خویاندو محترم سامعین کرام د خپل رب شکر ادا کوو چې موږ او تاسو یې قرآن عظیم الشان سو آیاتونو ته بیا جمع کړلو عزیزانو څوک چې د الله عظمت او لویی مني هغه د قرآن عظمت او لویی هغه هم مني دا چې موږ دلته راجمع شوي د دې قرآن عظمت لویی او د شان د وجې دا هغه کتاب دی په غرونو هم اثر کوي په حیواناتو هم اثر کوي په پیریانو هم اثر کوي او دا به چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی په داسې درد او په داسې سوچ سره چې د کافرانو ښځې او د کافرانو ماشومان هغوی به پټ پټ تماشه او ننداره کوله او هغوی به ترې متاثره کېدل او په هغې پابندي هم ولګوله چې دا زمونږ دا بچي او زمونږ دا ښځې دا دې بېدینه کړلې دا دې خرابې کړلې بس دې ته نور قرآن به ته نه وی هغه د دې نه صبرېده نو دا هغه عظیم قرآن دی دا هغه عظیم کتاب دی چې حدیث کې راځي زما میاندو او خویندو او محترم سامعین کرام
چې د قیامت پر ورځ به دا قرآن د یو اجنبي انسان په شکل کې راشي د انسان ته، او دی به ورته وایي چې دا سخته ورځ به وي، دی به ورته وایي ما ونه پېژندلې، وایي دا قرآن به ورته وایي چې زه هغه یم چې تا باندې مې شپې روڼ کړې وي، زه هغه یم که نه چې تا به ویلم زه هغه قرآن یم. لہذا دا ناسته سبق راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خلق قرآن وایي دا به د قیامت په ورځ د خپل ویونکي شفاعت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دا قرآن ځان ته مخې ته کړو جنت ته به یې بوځي، او چا چې دې ته شا کړله جهنم او دوزخ ته به لاړ شي. سبق ته راځو. په صفحه نمبر 13 باندې زموږ نننی سبق دی د سورة النور آیاتونه دي، او زه په دې دروسو کې اکثر دا وایم دې میاندو خویندو ته چې تاسو او مونږ په دې دنیا کې ژوند تېرو، پکار دی چې د سوره نور نه خبر یو، پکار دی چې د سوره احزاب نه خبر یو، پکار دی چې د سوره نساء نه خبر یو. دا څو سورتونه چې مونږ ویلي ځکه چې دا د دې معاشرې د ښکلا دپاره ډېر ښکلی سبق ورکوي. ژوند به څنګه تېری، ژوند خو تېرول غواړي. د سوره نور د ښودلو شوو احکاماتو او قوانینو مطابق جوړ شو، دا ژوند به ژوند وي، په دې کې به ښکلا وي، په دې کې به خوند وي، په دې کې به سکون وي. دا چې نن بې سکوني ده او خوند نشته دی، نو تاسو به نن هم وګورئ چې مونږ کوم آیاتونه وایو په دې مونږ څومره عمل کوو. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، مداخلېږئ کورونو ته، غیر بیوتکم، سوا د خپلو کورونو نه، د بل چا کور ته مه ورځه ښه، او که ورځې نو څنګه به ورځې چل راته ښایي، معاشره ښکلي کوي. حتی تستأنسو، تر دې چې تاسو انس، تاسو اجازت وغواړئ، وتسلمو علی اهلها، او سلام وایئ د هغې په اهل. انس دې ته هم وایي چې خپل پهچان ورسره وکړي، اجازت وغواړئ چې وروې او ته ورته یې زه پلانکی یم، نو خپل پهچان ورسره وکړه. دا نه چې چا ته وروې او هغه ته وایي څوک یې او ته ورته وایې زه یم، نو هغه زه څه پېژني، ته ورته زر خپل نوم واخله. دا هغه اسلامي آداب دي که نه. وروې هغه وایي یا دې چا ته ټلیفون وکړو، هغه وایي څوک خبرې کوې، ته ورته وایې زه یم، او دې نه پېژندلم، دا خبرې مه کوه. به چې چا ته د ټلیفون وکړلو نو زر ورته خپل نوم واله، زه پلانکې خبرې کومه، او ستا ټلیفون به تا کړی، هغه بل طرف نه راغلی، او بیا به راته وایي څوک خبرې کوي. هلکه چې تا ټلیفون کړی نو ته ووایه چې زه پلانکې خبرې کوم، دا کار مې دی رسه. نو دا هغه بل ته به هم وخت نه ضایع کړي او خپل وخت به هم نه ضایع کړي. چا ته چې ټلیفون کې خپل نوم اخله چې پلانکې خبرې کوم. وایي د چا کورونو ته مه داخلېږئ بغیر اجازته. یو سړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس ووی چې د خدای پیغمبره زما په کور کې خو صرف زما مور ده، نو زه به بیا هم اجازت الم. نو ورته وایي چې او اجازت به اخلي، نو بیا یې ووایي چې زما خو صرف مور ده، نو هغه نه پوهېدو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اتحب ان تراه عریانا، ته دا خوښوې چې خپله مور به داسې حال کې وویني چې په هغه حالت کې ته لیدل نه غواړې؟ نه یا رسول الله، نه بیا اجازت غواړه. پخواني مشران به چې کور ته دننه کېدل نو خو غټ ټوخی به یې وکړو، یا به یې ور ووهلو، څه طریقه به یې وکړه چې د کور خلکو ته پته ولګي. نو دغسې چې ته چاته ور ووایې او په کور کې څوک ني او هغوی درته وایي واپس شه، نو دا در مخکې راځي چې واپس شه. او دې زنانو ته هم قرآن وایي چې اوس چا ور ووالو، دا زنانه به ورته څنګه وایي چې څوک شته یا نشته. دا هم په قرآن کې دي. یوه جینۍ د کور کې یوه زنانه ده یا تشې جینکۍ دي او چا ور ووالو، نو قرآن وایي چې دا به څنګه جواب ورکوي. وایي فلا تخضعن بالقول، په خپله وینا کې د نرمي نه اختیار ور ووالو او څوک نشته صرف زنانه دي، نو دا ډېر په ناز او ادا جواب نه ورکوي. څوک یې او داسې په ناز او ادا کې وایي. ځکه قرآن وایي چې فیطمع الذي فی قلبه مرض،
وقل قولا معروفا چا پړه کې چې منافقت ته غله وتمه پیدا شي بیا به برازي ورونه بوي نو دې قولا معروفا په خان داس کې دی وای کور کې څوک نشته دی سړی نشته دی داسې دم نه کوي چې باغه د غوسو کې او سم بیا ادبي دی وکي کنه موږ بیا بل انتها ته رسو خو په خان داس کې دی نه د ډېر نرم انداز وي او نه د ډېر د بیا ادبي انداز وي نو دا وایي ځکه چې دا خبرې نه دي دا هم په اثر کوي دا خبرې په زړه اثر کوي دغسې دا قتل نه دي دا هم په زړه اثر کوي داسې دا ګرځېدل هم په زړه اثر کوي او دا صورتونه قتل دا هم په اثر کوي د دې ټولو تذکره را روان چې زنانه دی که څوک ني نو د خپل ژبې او د خپل انداز بیان د خیال ساتي داسې د کتو د نظر حفاظت هم را روان دی د ګرځېدو خبره هم را روانه ده چې د زنانه ګرځېدل دی هم صحیح وي دا د خلکو په زړونو اثر کوي نو بې حیایي به رکاو شي او دغسې خپل صورت او خپل شکل هم دی چې څومره کېدی شي پټ ساتي د چا کور ته مه داخلېږه ولې بې اجازته دا کور د څه دپاره دی دا هم په دې قرآن کې دي والله جعل لکم من بیوتکم سکنا دا کور د دې دپاره دی چې انسان پکې سکون حاصل کړي دا کور د څه دپاره دی سکون د چا سکون به نه بربادې چې بې تپوسه ور روانې هغه تا ته ویلی نه شي خو د هغه سکون د چا ته د سکون او د راحت ذریعه وګرځه د چا سکون او راحت نو دلته هم راته ښیي او حدیث کې هم راځي چې د چا ځای ته ور داخلېږي یو سړی رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کمره کې یو بار ودرېدو اواز یې کولو اعلیجو زه دننه کېدی شم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خادم ته وایي چې دله چل وښایه چې دی وایي السلام علیکم ادخل هغه بار واورېدل او دقه الفاظ یې ووایي او بیا ور دننه شه داسې د چا ځای ته مه داخلېږه د چا کور ته دا بعضې خلک دي هغه وایي مړه مونږ خو هر چا کره ډارېږ شو هر چا کره ډارېږ مه ځه ستا د تره کور دی ستا د ترو کور دی هم ډارېږ مه ځه دا څومره رواني چې راځي د دې خاص خپلوانو د وجې نه پردی سړی خو چا کره دننه نشي تللی ته چې تره سره ملاقات ته ځې او تره دې نشته دی اول تپوس وکړه کاکا ملاقات ته راغلی یم او چې څنګه درته ووایي چې کاکا نشته نو واپس شه زه به بیا راشم هسې نه ته وایې کاکا هم نشته او چاچي هم نشته او ډایرکټ کور ته ورشي زه د کاکا او د چاچي لوریانو سره به کښېنم او هغوی به راسره لاس میلاو کړي او خبرې به ورسره وکړم دا ښه رویه نه ده اکثر دا خلک هلکان چې کور ته راشي او یو جینۍ چېرته سبق ویلی قرآن ویلی او هغې ته دا خبره پته وي چې یاره د هلکانو سره لاس میلاوېدل نشته دی که چېرته لرې نه ورته سلام وکړو کړی وي یعنې د هغې سره یې څه کار دی چاچي سره د ترو سره د میلاو شي چې کوم رشتې دار دی کاکا سره د میلاو خو دی چې بیا کور ته راشي نو دی بیا ګډې وډې وایي وایي زه ترو کره لاړم د ترو لور را سره لاس میلاو نه کو کاکا سره لاړم د کاکا لور را سره کښېنه ناسته نو ته خو دې دپاره خو مه ځه نو دې باز سره به رشتېداریانې هم ښې وي رشتېداریانې به هم نه خرابېږي او په قرآن باندې به عمل هم راشي نو داسې د چا سکون نه خرابوم ښه کور د سکون ځای دی زموږ یو ځای کې یو درس نو یو ملګری رالو هغه وایي چې ډېر پوه و هغه وایي چې کله مونږ سوره نور ووینو د خپل خاندان مې غونډه راجمع کړو اکثر خلک وایي یاره چې به دې مونږ عمل کوو بیا مو رشتېداري خرابېږي نه خرابېږي وایي دا ټول رشتېداران مو راجمع کړل ورته مو وایي چې دا د سوره نور سبقونه مونږ ووایي او مونږ به کوشش کوو چې د پردې خیال وساتو نو ښه ښکلی ژوند تېرېږي ټول را سره په دې باندې اتفاق وکړو خو مونږ خو دې لپاره کوشش هم نه کوو ذهنونه هم نه جوړو نو دلته وایي ګوره یو څه وختونه داسې دي چې د هغې به مونږ اول هم ویلو بیا هم ویلو چې د خپلو بچو ته ادب ښول پکار دي نه ښایو مونږ د دې آدابو نه د دې قرآن ښودلي شویو آدابو نه دا معاشره مونږ ټول ډېر لرې تللي په دې قرآن کې دي چې 3 ځایونه د انسان خاص پرایویټ وختونه دي په دې کې به د چا کمرې ته هم دننه نه ځي د چا کمرې ته به هم دننه نه ځي هغه څه دي وحین تضعون ثیابکم من الظهیرة د غرمې نه چې تاسو کومې کپړې وباسئ بعضې وخت سړی صرف په بنین کې وي کمیس وباسي ګرمي وي نو د غرمې په وخت کې
او بل وی ومن بعد صلاة العشاء او رستو د عشاء د ماسخوتن مز نه رستو او بل من قبل صلاة الفجر د سحر مز نه مخکی. دا قرآن وی چې ثلاث عورات لکم دا درې ستاسو د پټ وختونه دي. ستا دا هر سړي یو پرایویټ لایف دی، هغه وایي چې په دې کې د څوک مداخلت ونه کړي. الله ته خو پته ده که نه. انسان وایي چې مړه غرمه ده چې هېڅ څوک هم نه وي، زه یوازې ایزي وده وی او مطالعه کوم او درس کوم. د ماسخوتن نه پس تړو څوک وینه نو کو داسې زمونږ ګپونه خو د ماسخوتن نه پس شروع کېږي او اکثر به ته کور ناست دی رشتې داران مټ ور ووایي یاره زه تپوس له راغلی یم، نو تپوس له د ماسخوتن نه پس راغلی او بیا به هغه دام نه شي ویلی چې خدای د په نیکه که زه به سهار مانځله پسم 10 بجې دي ځکه نه دا ورته وایي. خو قرآن خو وایي که نه، الله وایي ښه دا الله تعالی هر څه په ډاګه کړي دي. د دې خیال ساتو. د چا پرایویټ وخت اکثر تاسو وګورئ چې دا کور کې لالا نوی نوی وادو کې که نه دا جینکۍ او دا هلکان د لالا په کمره کې راجمع شوي د ماسخوتن نه پس د 11 بجو پورې ګپونه لګئ. لالا به د دام نه شي چې زه به سبا ډیوټۍ ته ځم او بس دی ځئ که نه. اکو چېرته یې ورته ووي بیا به وایي چې بس دی که نه د کوټې نه یې راوشړلو. دا جینکۍ اکثر وایي لالا د کوټې نه راوشړلی، ته بېټۍ متلي که نه ښه ده چې راویشړلی، ستا دا ټیم دی نه. وایي نه به چې واده وکړو نو لالا بدل شو، رور مو بدل شو. ته هم د هغه د احساساتو خیال ساته. الله وایي د ماسخوتن نه پس د سحر مونځ نه مخکې د غرمې نه که تا ته څوک ووایي چې راشه د ماسخوتن نه پس هغه ځان ته خبره ده. که تا ته څوک ووایي چې غرمې راشه لږ یو څو خبرې به وکړو ډوډۍ به وخورو، که تا څوک پاتې کوي هغه ځان ته خبره ده. خو که ته ډایرکټ په شا دغسې ورځې دا د آدابو نه خلاف دي. په خپل کور کې دننه خپل ماشومان پوهوئ چې د سحر مونځ نه مخکې د ماسخوتن نه مخکې دا دې نه ځي د چا کمرې ته. الله تعالی فرمایي ای ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مداخلېږئ کورونو ته سوا د خپلو کورونو نه تر دې چې تاسو اجازت واخلئ وتسلموا علی اهلها او سلام وای د هغې په اهل باندې سلام وای. سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وایي چې کله کور ته ځې نو سلام اچوه، دا به ستا دپاره او ستا د کور والا دپاره باعث د برکت وګرځي. پښتون به ښځه سلام اچوي، په لور سلام اچوي، سلام دی اچوي، دا برکت دی. په هر چا که څوک پیژنې او که نه پیژنې سلام وایا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به د قیامت د نښو نه یوه نښه چې دا سلام به صرف جان پہچان والا خلکو ته پاتې شي، بلکې که څوک پیژنې او که نه سلام وایه. او حدیث کې راځي چې څوک په سلام کې پیل کوي بریء من الکبر، دا د تکبر نه بری انسان دی. موږ خو په دې سوچ یو چې دا بل سلام وکړو نو زه به هله سلام کوم او چې دی په ما سلام نه کوي زه پې ولې وکړم، دا تکبر دی که نه. بل دې نه کوي خو زه به سلام کوم. دا بعضې ماشومان ښي سلام اچوي السلام علیکم، مور پلار پوی کړي. دا بعضې مشران ډېر ښه دي، چې راشي سلام واچوي نو دا مشر ورته وایي ځان نه دې څه سلام دین جوړ کړی دی. نو د هغه زړه لکه دا ډېر څومره سخته خبره تا ورته وکړه، نو که هغه بیا سلام اچوي نو بیا به نه اچوي. حالانکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي افشوا السلام بینکم، خپل منځ کې سلام عام کوي. یو ماشوم چې ته دومره ورټې چې د ځان نه دې څه سلام دین جوړ کړی دی هغه بیا په چا سلام واچوي، بلکې پکار دی چې ته وله حوصله ورکړې بچي دا سلام ډېر ښه دی شاباش دا سلام واچول. نو سلام او د اجازت او بیا وایي ذالکم خیر لکم دا بهتر دي ستاسو دپاره لعلکم تذکرون د دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، او که چېرې تاسو ونه موندل په دې کور کې څوک نه نو مه داخلېږئ دې ته حتی یؤذن لکم تر دې چې تاسو ته اجازت وشي. او اجازت وایي چې ور ووایې چاته نو داسې کوه
چې یو طرف ته کېږه بالکل دروازې مخې ته پچاودو کې ګوره ما یا تا ته دغه کور دننه سایډ ښکاري داسې ور دې والو یو سایډ ته شه بیا دې ور والو بیا یو طرف ته شه بیا دې ور والو بیا یو طرف ته شه او درې ځله آواز رانلو نو ځه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي ته درې ځله ور والو وی السلام علیکم او هغه صحابي شام اوري او ځان سره زړه کې وی وعلیکم السلام بیا وی وعلیکم السلام چې درې ځلې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو هغه صحابي زر ور کلاو کو مخې لورلو او د خدای پیغمبره ستا درې وانه آوازونه ما اورېدلي دي خو ما وی چې ستاسو د خولې مبارک نه ماته دا دعا بیا بیا راشي دې وجې نه ما نو دا درې ځله تا ټلیفون وکړو درې ځله تا ور ووالو او بیا څوک جواب میلاو نه شو نو ښه په خوشحالۍ واپس شه بیا منګا منګا مه جنګو زه لاړم او ما ته رانوتو هم انسان دی تا ته څه پته د هغه په څه حال کې مونږ بیا ګمانونه غلط شروع کړو که نه چې مړه دا اوس لوی سړی شو اوس مونږ ته راوځي نه او داسې دا ګمانونه مه کوو یو صحابي دی هغه ټول عمر شو چې ګرځمه خلکو ته ورونه وامه چې څوک به راته وایي ارجعو واپس شه چې زه واپس شم چې د قرآن په دې ایت عمل راشي خو هېچا هم راته ونه وایي چې واپس شه که چا درته ووایي واپس شه نو واپس شه ماینډ کوه مخه الله تعالی فرمایي وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا که درته وویلی شي چې واپس شه نو واپس شئ هو ازکا لکم دا خبره زیاده پاکیزه ده ستاسو دپاره والله بما تعملون علیم الله په هغه چې تاسو عمل کوئ پوهه دی لیس علیکم جناح نشته دی ګناه په تاسو باندې ان تدخلو چې تاسو داخل شئ بیوتن کورونو ته غیر مسکونتن چې نه اوسېږي څوک په هغې کې فیها په هغې کې متاع لکم سامان وي ستاسو دپاره اوس بیا بعضې خلک وایي مړه بس تاسو هم هر څه کې تپوسونه به کوو انګا بنګا خلک جنګوي که نه چې ته ورته وایې لکه ترو کره ډارېک مه ځه د تره کره ډارېک مه وځه بس دی بیا وایي هر ځای به بس تپوسونه وي بل څه کار به ني وایي نه هر ځای تپوسونه نشته کوم ځای ستاسو سامان دی مثلا هوټل دی اسپتال دی دکان دی ریلوے سټیشن دی جومات دی ډاکخانه ده نو هلته به د چا نه تپوس کې داسې هم نه ده وایي چې ستاسو هلته د چا اوسېدل ني او ستاسو سامان وي نو هلته که تاسو ځئ خیر دی والله یعلم ما تبدون وما تکتمون الله پوهېږي هغه چې تاسو ښکاره کوئ او هغه چې تاسو پټوئ قل للمؤمنین پیغمبر اوایا مؤمنانو سړو ته یغضوا من ابصارهم چې ښکته کړي خپل بعضې نظرونه بعضې ویحفظوا فروجهم دی د حفاظت کوي د خپلو شرمګاهونو ذلک ازکا لهم دا ډېره د پاکۍ خبره د دوی دپاره دا ان الله خبیر الله تعالی خبردار دی بما یصنعون په هغه چې دوی څه کوي وقل للمؤمنات پیغمبر وایا مؤمنو ښځو ته یغضضن من ابصارهن چې ښکته کړي بعضې خپل نظرونه ویحفظن فروجهن او دی دې حفاظت کوي د خپلو شرمګاهونو دې سړو ته ووایه نو دې زنانو ته هم ووایه چې د خپل نظر حفاظت کوي د خپل نظر حفاظت دې کوي نو دا د معاشرې د ښکلا دپاره بیا وی د نظر حفاظت ځکه چې نظر غلط استعمالیږي نو دې سره بیا چې نظر غلط استعمال شي نو دا خو بیا زړه ته هغه فوټو وباسي نو چې زړه ته چې کوم غلط تصور ځي زړه خراب شي نو بیا چې نظر غلط استعمال شي ژبه غلطه استعمال شي غوږونه غلط استعمال شي نو بیا کار خرابېږي نو دلته وایي د خپل نظر حفاظت وکړئ د نظر وایي چا چې د نظر حفاظت وکړلو نو دته به په عباداتو کې الله خوند ورکړي دته به الله تعالی عباداتو کې هم خوند ورکړي او دې سره د ایمان حلاوت د ایمان مټاس
او د ایمان هغه خوند هغه به محسوس کوي. نو دلته الله تعالی فرمایي د سړو ته م ووایه، دا یوازې د سړو حکم نه دی، سړو ته م ووایه او زنانو ته م ووایه. دا شمس رالو دا اوس په ټیک شي چا به که نه هلته به صحیح شي. نو وایي د خپل نظر حفاظت کول. دلته الله تعالی سړو ته هم وایي او زنانو ته هم وایي چې د خپل نظرونو حفاظت کول. او نور څه پیغام ورکوي؟ الله تعالی فرمایي ولا یبدین زینتهن، او نه د ښکاره کوي خپل زینت او خپل ښکلا. دا خپل ښکلا او خپل زینت دا دې هم نه ښکاره کوي، ځکه چې دې سره هم معاشرې اصلاح ده که نه، د معاشرې بګاړ سبب غورځېږي، د معاشرې د بګاړ سبب ګرځي دا څه چې یو زنانه هغه دغسې ګرځي خپل زینت او خپل ښکلا ښیي. زما میاندو او خویندو ګڼ تعداد کې زنانه راځي، بعضې خبرې د زنانو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې لعنت ویلی دی چې یو مسلمانه زنانه به د هغې کارونو نه ځان ساتي. ها نو دلته خو یو دا ووایي چې خپل زینت دی نه ښکاره کوي، او دې سره په دې معاشره کې بې حیایي خورېږي. او دا به مونږ ووایو یا به مو ویلې وي چې څوک بې حیایي خوروي لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة. لہذا دغه کارونو نه چې موږ قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي وو، زما میاندو خویندو هغې نه به ځان بچ کوو، منع کېږو به. ځکه راځي چې لعنت دی، د لعنت والا کارونو نه به ځان ساتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرما هغه ښځو لعنت ویلی دی چې کمې ښځې خالونه لګوي او څوک یې ورته لګوي، دغسې چې څوک روزي وباسي او څوک یې ورته وباسي په هغې هم لعنت ویلی. دغسې بعضې بیوټي پالرانې وي چې د غاښونو په منځ کې چې د ښکلا دپاره ځای جوړوي، نو د دغې زنانو باندې هم لعنت ویلی دی. دغسې دا هم راځي چې په هغه زنانو باندې په هغې باندې هم لعنت ویلی دی چې د سړو سره مشابهت کوي، لکه د سړو غوندې کپړې اچوي، د سړو غوندې په سړو کې ناستی. لږ سلو نو لعنت ویلی دی په چا باندې؟ په هغه زنانو باندې هم لعنت ویلی دی چې کم د سړو سره مشابهت کوي، نو په هغې هم لعنت ویلی دی. دغسې هغه زنانو باندې هم لعنت دی چې خپل خاوندان هغه ترې ناراضه وي، هغه ترې نه خفه وي، په هغې باندې هم لعنت ویلی دی. هغه ښځې چې د مصیبت په وخت کې هغه چغې وباسي، ځکه راځي لا تنوحي ولا تبرجي، تاسو نوحه مه کوئ ولا تبرجي، او خپل ښکلا تبرج هغه مه ښکاره کوئ. دغسې په هغه ښځو باندې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی چې د خپلو خاوندانو نه برناکه هسې بیسه طلاق اخلي، په هغې باندې هم لعنت ویلی، په هغې باندې هم لعنت. دا ورته بدلوئ، دا څه کوئ؟ دا ورته بدلئ، نو راشه بدل کړئ. دا خلک دی دا به نو لعنت ویلی دی. نو مونږه هغه کارونو نه ځان بچ کو چې کم رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې لعنت ویلی دی، یا په هغه کارونه چې کم قرآن منع کړي. اوس قرآن منع کوي چې ولا یبدین زینتهن،
نه د ښکاره کوي خپل زینت او خپل ښکلا الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکاره شي د دې نه. زمونږ په دې اکثر کتابونو کې دا راوړي، دا د دې دپاره چې دا بعضې خبرې بیا بیا کول دي دې معاشرې ته، ځکه زمونږ نه هېرېږي که نه. دا بانګ مونږ ته بیا بیا وایي، دا سوره فاتحه مونږ بیا بیا وایو، داسې دا خبرې هم دې معاشره کې بیا بیا خورول دي چې د چا نه هېري چې رایادي شي ورته. نو په هغې کې یوه دا خبره ده چې خپل زینت او خپله ښکلا که د دې نه څرګند شي او مخکې وایي وليضربن بخمرهن خامخا دې ووایي وادې چوي خپلې څادرې علی جیوبهن په خپلو ګریوانونو باندې. بل زنانه دې ته د لوپټیو په سرولو چلم قرآن ښیي. قرآن کې وایي هر څه شته که نه، د لوپټې او د څادر په سرولو چلم پکې شته چې خپل ګریوان دې پټ ساتي. څومره په ښکلي انداز کې دا چل ښیي. خپل سر دې هم پټ ساتي، راوا دې چوي چې راچوي ودې نه وخي، راوا دې چوي چې راچوي نو سر هم پکې پټېږي او خپل ګریوان هم. نو وایي دا اوس خو لوپټو نه هسې ګپ جوړ شوی که نه، هسې ګلیبن غوندې مرۍ کې تاو کړی او وایي دا لوپټه ده. نو دا لوپټه نه ده، لوپټه هغې ته وایي چې هغه په ټول کوي. لوپټه هغې ته وایي چې هغه په ټول کوي. نو زما میاندو او خویندو د خپلو لوپټو، د خپلو څادرو، د خپلو کپړو د دې به خیال ساتو چې زمونږ لوپټې نری وي، زمونږ څادرې نری وي او موږ پکې ښکارو. نو د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منم کړي ده، وایي داسې زنانه باندې د جنت بوی هغه هم حرام دی، د جنت هغه خوشبو هغه به هم ورته نه محسوسېږي. هغې نه به منئ، بند به د خپلو بچیانو، د خپلو وړو وړو ماشومانو د وړوکوالي نه د خپلو بچو تربیت دی. د وړوکوالي نه ورته ښکلی څادر او ښه غټې کپړې. ګوره چې یو ماشومه 10-12 کالو پورې یو چینی په پاجامه کې عادت شوه، نو هغه چې بیا لویه شي نو هغه به ښکلي کپړې واچوي د حیا، ځکه چې واړه وه نو تا پې خپل خواهشات سرته رسول، او چې لویه شي هغه بیا خپل خواهش سرته رسوي. نو د الله حکم چېرته لاړو؟ د وړوکوالي نه د دې خپلو بچو کمې نری کپړې مونږ اچوو چې په هغې کې نستوڼې نی، جینکو ته خاص کر د وړوکوالي نه د هغې عادتونه سم کړو. الله تعالی وایي چې په خپلو ځانونو وليضربن بخمرهن راوازي چې په خپلو ځانونو باندې خپلې څادرې، بیا وایي ولا یبدین زینتهن نه دې ښکاره کوي خپل زینت او خپل ښکلا. هغه خلک ذکر کوي چا نه چې پرده نشته دی د هغې ذکر کوي الا لبعولتهن مگر خپلو خاوندانو ته او آبائهن یا پلارانو خپلو ته او آبائی بولتهن یا پلارانو د خاوندانو خپلو ته او ابنائهن یا زامنو خپلو ته او ابنائی بولتهن یا زامنو د خاوندانو خپلو ته دې ته وایي امیرني زامن، او اخوانهن یا رونو خپلو ته او بني اخوانهن یا زامنو د رونو خپلو ته او بني اخواتهن یا زامنو د خویاندو خپلو ته او نسائهن وریرونه او خوریونه او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې مالکان دي خلاصونه د دوی د دې نه مراد وایي وینځي دي، او التابعین یا هغه خدمتګاران غیر اولی الاربه چې نوي خاوند د حاجت من الرجال د سړو نه هغه سړي چې د نکاح د خبرو نه وتي، او الطفل الذین ډېر باباګان هغه که چا نوکر نیولی، او الطفل الذین یا هغه ماشومان لم یظهروا علی عورات النساء چې نه دي خبر په عورات په پټو خبرو د ښځو، ولا یضربن بارجلهن او نه دي وښي دا زنانه خپلې خپې لیعلم د دې ولا یضربن نه دي وښي دا زنانه او خپلې خپې څنګه دی نه وایي وایي
چې د خپل دومره په تیزه نه ویلي یعلم ما یخفین د دې دپاره چې معلوم شي هغه چې پټی یې دی من زینتهن د خپل زینت خپل ډېره په تیزه نه وایي د خپې آواز په خپه کې چې کوم پانزیب دی د ښکلا څیز دی چې د هغې آواز ونه رسي چاته او بیا وایي چې که دا ټول هر څه مو کړی نو توبه وباسئ وتوبو الی الله. اوس ګوره قرآن وایي چې دا د دې د خپې د دې آواز بیا چې څوک میدان ته راوځي کومه زنانه او ګډېږي او په فیسبوک راځي او په ټي وي راځي او د خلکو په منځ کې نو د هغې به څه حالي. قرآن دلته دومره وایي چې یاره دا په لار روانه ده ضرورت رالو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په لار هم ځي نو خوشبو دې نه لګئ ځکه چې دا خوشبو لګولي او د دې خوشبو هغه مجلس خلکو واغېستله نو هي کذا و کذا یعنی زانیه دا داسې ده او داسې ده یعنی دا معاشرې ته دا خبرې رسول دي او بیا په دې کې باندې عمل هم دی ښه دا رسول هم دي او کوشش په دې کې چې موږ عمل وکړو. الله تعالی فرمایي که دا هر څه مو کړی نو الله د توبه وباسئ لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ او د معاشرې د اصلاح دپاره سبق راکئ چې وانکحوا الایام وانکحوا نکاح وکئ الایام هغه ناواده کړي په واده کوي منکم ستاسو نه چې کوم ناواده کړي دي هغه په واده کوي دا دې سره هم معاشره اخه کېږي نو کوشش پکار دی چې د خپل دا خو د مور پلار ذمهداري ده چې بچې د نکاح وخت ورسېدو پکار دی چې هغه ته واده وکړي. دغسې جینکۍ چې په کور کې ناستې دي او هغې ته رشته راله نو حدیث کې راځي اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه تاسو له ستاسو د لور خور هغې رشته راله او تاسو د هغه هلک د دین او د هغه د اخلاقو نه راضي یو اخلاقي یو دیندار هلک رشته د چا لور خور ته راله پیغمبر علیه السلام فرمایي فزوجوه وعدې کوي ورسره په داسې نه کوئ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض که داسې نه کوئ نو په ځمکې کې به یو فتنه راشي او یو ډېر لوړ اوږد فساد به پیدا شي. نو پکار دا دی د نکاح وی حدیث کې راځي د دریو کسانو مدد الله تعالی کوي د دریو کسانو مدد الله کوي ها یو د مجاهد فی سبیل الله چې د الله تعالی په لار کې جهاد کوي هغه مدد الله کوي کنه موږ ته خو په دې دنیا کې ونه خول شل کاله چې کوم جهاد شو نو ریزلټ مخې لرانلو تاسو نه کتل الله یې څنګه مدد وکړو د چا په ذهن کې دا چې شل کاله مخکې چې یو وخت به راشي او د امریکې په جازونو په پرو کې به مجاهدین ټالونه واچي او زانګي به دا به ورپورې ټوکه او مسخره ده که نه ستا دا بي 52 کې به زه پړی واچوم او لوبې به ورسره زما ماشومان کوي دا د چا په ذهن کې د دریو کسانو مدد الله تعالی کوي جهاد فی سبیل الله مجاهد او بل وایي چې د ګناه نه بچ کېدونکې هغه انسان چې هغه نکاح واده کوي د دې لپاره چې زه د بدکارو نه بچ شم الله تعالی به مدد کوي او درېیم هغه کس چې د هغه د خپل هغه مالک سره معاهده وکړي لیک وکړي چې ما آزاد کا زه به تاله دومره پیسې در کوم دی قرضدار دی د خپل ازادۍ دپاره د لیکل کړي الله به آزاد کړي قرضدار دی نو دا کې یو چې څوک نکاح کوي نو الله تعالی بیا مدد هم کوي اکثر خلکو سره دا غم وي چې یاره نکاح وکړم نو بیا مې بچي ښځه به وي دا به څه کېږي د دې تذکره را روانه ده الله وایي نکاح په نکاح کوي د ایام ستاسو نه والصالحین من عبادکم هغه صالحان د غلامانو ستاسو نه و امائکم او د بنځو ستاسو نه ان یکونوا فقراء که وي دی غریبانان نو یغنیهم الله من فضله
مالدار به کې الله تعالی د خپل فضل بعض سړي سره اندېښنې وي، بعض سړی ډېر شکمن یاره چې واده وکړم زما خو درک نه لګي، دا به څه کېږي؟ دې ته پروا مه کوه، الله شته دی، ستا بچو له به هم ورکوي، ستا ښځې له به هم ورکوي، تا له به هم درکوي. خو ته په دې نیت وکړه چې زه د بدکارو نه بچ شم. او وایي چا چې نکاح وکړه، واده وکړو، نو ده داسې وکړو چې خپل نیم دین هغه د بچ شو، نیم دین بچ شو. او فلیتق الله فی النصف الباقی، او د دې نیم باره کې د الله نه ویری، یعنی د شرمګاه حفاظت شو. بعض علما وایي او د خېټې باره کې د الله نه د حرامو نه ځان بچ کړي، د نیم حفاظت شو. الله تعالی فرمایي چې چېرې دی غریبانانی الله به مالدار کی، والله واسع علیم، الله واسع دی، الله فراخی مالک دی. ولیستعفف، او خزان د پاک ساتي هغه کسان لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله. بعض خلک داسې وي او مړه بس مونږ ته واده نه کوي، نو زموږ خپله خوښه ده نو چې څه کوو. نه، دې هلکانو جینکو ته وایي چې خپل خاندانونه به هم نه شرمې او خپل ځان به هم نه شرمې. چې زه په کور کې ناست یم چاله مې نه ورکوي، نو تا خپله خوښوي، بیا هغه ته به هغه تپوس کوي، اوس تا نه به هم تپوس کوي. یو هلک دی داسې بعضې وخت کې راشي چې مشران کوشش کوي چې دا بچي مې واده شي، او نه رشته داسې بعضې وخت امتحاني په دې هلکانو مې په دې مور پلار هم وي، نو بعضې وخت موږ په امتحان کې شو. کله چې داسې امتحان رالو نو بیا قرآن څه لاره ښیي، وایي هغه خلک چې ځان ښه پاک وساتي چې نه مومي نکاح حتی یغنیهم الله، تر دې چې مالداره کړي الله تعالی من فضله د خپل فضل نه. والذین کسان یبتغون الکتاب، چې هغوی غواړي کتاب، معاهده، لیک، مما ملکت ایمانکم، د هغې نه چې مالکان یې دي لاسونه ستا، فکاتبوهم، لیکل ورسره وکئ. ان علمتم فیهم خیرا، که چېرې تاسو ته پته وي چې معلوم وي تاسو ته چې په دې کې خیر دی. وآتوهم، ورکئ دی لره من مال الله الذي، د مال هغه نه آتاکم چې تاسو ته یې درکړی دی. ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء، او مه مجبوروئ دا جینکۍ په بغا په بدکارو. ان اردنا تحسنا، چې دی اراده لري د پاک دامنۍ. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، دې دپاره چې تاسو طلب کوئ اسامان د ژوند د دنیا. دا راته بل څه ښیي، قرآن دی که نه، وایي چې خپلې جینکۍ په دې مه مجبوروئ چې تاسو پې بدکاریانې وکئ او پیسې پې وګټئ، دا خپل کاروبار جوړ. بعضې خلکو دا کاروباري ای په دې نه چې دا زه څه کوم، خو بچي تباه کوم، آیس خرڅوم، پوډر خرڅوم، څه کوم، خو بس هغوی وایي چې پیسې وګټو. ځکه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې خلکو ته خیرې هم کړي دي، تعس عبد الدینار و عبد الدرهم، هلاک دي شي یا تباه دي شي، برباد دي شي د درهم او د دینار غلام. بعضې خلک وایي چې په څه طریقه پیسې پیدا کړو، او داسې هم نه، بعضې خلک خو لوریانې خرڅوي، پیسې پې والي مالدار سړي له ورکې، دومره لکه روپۍ به راکړي، هغه خرڅې کړي. آزاد کس خرڅول د ده خلاف خو به الله تعالی په خپله د قیامت په ورځ تپوس به دې نه کوي. دا جینکۍ آزادې دي، دا هلکان آزاد دي، په دې باندې پیسې اخیستل دا ښه خبره نه ده، خو په دې پیسې ګټل چې د دې په ذریعه باندې داسې په عربو کې وو او اوس هم دي. الله تعالی فرمایي ومن یکرههن، څوک چې مجبوره کړي دی لره، دا غریبانانې مجبوره دي، نو فإن الله، بعضې خو مجبوره نه دي، دی کار ویلی دی، کار یې په دې سندرو، په ډمتوبونو، په ګډاګانو، په بېحیایو، په فحاشو باندې پیسې ګټي. که ته ورته ووایې بچي دا زموږ پیشه ده، دا زموږ کار دی، نور څه وکړو؟ دا ته د الله نه تپوس وکړه، دا خو چا خلکو نه دي دغه کړي. که ته چاته ووایې چې دا حرام کار مه کوه، دا الله رسول باندې کړی وایي، څه وکړو؟ نور کارونه لږ دي، ولې نور حلال ډېر ذرایع دي. خو مونږ هغه طرف ته ځو نه، نو دا راته لږ اسان شوي دي، مونږ خو په اسانو پسې یو.
الله تعالی وایي که څوک هم دی مجبوره کی نو الله تعالی من بعد اکراههن غفور رحیم. الله د دې د اکراه نه او دای چې چا مجبوره کړی دی دای ته خو بس نه وایي بخونکی مهر کړی دی بلکې خپل هم زړه وي شاملي بیا به الله دای نه هم تپوس کوي. او که څوک مجبوره کړل الله بخونکی او مهربان دی. دا راته د معاشرې د ښکلا دپاره څومره ښه هدایات میلاو شو. د سر نه وایو چې کوم څه غټ غټ سبقونه په دې نن ورځ سبق کې وایي بې اجازته د چا کور ته مه داخلېږه، د نظر حفاظت کوه، د شرمګاه حفاظت کوه، زنانه د خپل زینت او ښکلا چاته نه ښیي، ناواده کړي په واده کوي او که چېرې د واده طاقت او توان یې نه ځان د ښه پاک وساتي او دغسې خپلې جینکۍ په بدکارو هغه په بېحیایو مه مجبوره کوئ او د زنانو ګرځېدل او رفتار دې ښه شي. قرآن وایي که د توبې ته راشئ او اخره کې وایي چې دا ډېرې صفا خبرې دي. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات. په دې کې څه ګران شته دی؟ ښه اسانې خبرې دي. مونږ نازل کړي دي آیات مبینات، واضح خبرې. یو 2 منټه پاتې دي تاسو ته وایم چې سبا چې زمونږ کم سبق دی ډېر ښه سبق دی د معاشرې دپاره د سوره بني اسرائیل یو 2 رکوع دي او بیا یې موږ ته ضرورت دی، بیا یې ضرورت دی. لہذا نن خو انتظامیه والا مکمل فعل دي که نه او سبا به درته خیر دی نورې کورسۍ مو لګوي. هوم ورک دله هم در کوم تاسو ته خو زه هوم ورک در کوم پته نه لګي چې کوئ یې که نه او زه یې تپوس هم نه کوم زما هم دغه دی کمزوري ده. خو ما تاسو ته ویلي چې هغه د مانده سبق مې در کړی چې په کلاره به مونځ کوو د چا مونځ لږ اطمینان ته شوی دی. ماشاءالله نن دله یو ډېر ښه سبق یو ډېر ښه هوم ورک در کوم د جمعې ورځ ته خو نیمه ګنټه پې لګي نو څوک وایي چې رای کوي نیمه ګنټه وله ورکوم او اجر یې څومره دی وایي د قیامت په ورځ به بعضې خلکو ته رڼا میلاویږي نور او هغه رڼا به څومره وي د ځمکې نه والې تر اسمانه پورې دنیا به یې رڼا کړي او د قیامت په ورځ خو چې چاته لږه د بیټري هغه رڼا میلاو شي نو شکر به وباسي. خو دومره غټه رڼا به میلاویږي. خو تاسو له دغه هوم ورک در کومه خو نیمه ګنټه پې لګي. نیمه ګنټې لکه څوک تیاري بیا یې ویم سم لاجت کوي چې ما ته وښکاري. ماشاءالله داسې زنانو ته هم ویم چې د جمعې په ورځ څوک سوره کهف وایي سوره کهف اداره به د قیامت په ورځ باندې یوه رڼا میلاویږي. د نن نه مونږ شروع کړو نیمه ګنټه به پې لګي. نن زه وایم چې 1000 قرآنونه کولاو شي د سړو 1000 د زنانو چې 2000 قرآن یا 2000 موبایلې هغې کې مونږ سوره کهف راواړو او د جمعې په ورځ او دا د دې درس په نتیجه کې وشي. څوک را سره تیار دی؟ اوس خو اسانه شو مې وې درته سهار به زه وایم چې 2000 قرآن کولاو وي د دې درس په نتیجه کې او سوره کهف وایي. بس دې نه علاوه مونږ نور څه غواړو. دا سوره کهف دا به بیا هره جمعې کوشش کوو خو د نن نه مونږ د دې آغاز وکړو او چې په دې بل هوم ورک دا دی چې په دې لاره ځو راځو چې درود شریف وایو د جمعې په ورځ خاص کر صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. دا دوه به زمونږ هوم ورک. د دې نه علاوه خلکو له به دعوت ورکوو. ښه سبا به د خیر د کورسۍ نور هم ډېرې کي. زه چې پرون سهار راپاڅېدلی یم نو د سهار مونځ نه پس وځېدلی یم دعوت مې کړی بیا ماسپښین یو ځای کې مازدیګر مې یو ځای کې درس کړی دی بیا مې ماسخوتن بل ځای کړی او تاسو ته بیا ولاړم تاسو ته مې درس کړی. په خپله خو کار کومه تاسو را سره جوړ نور خو د جمعې ورځ ده که نه د جمعې په ورځ خپلو جوماتونو کې ویناو کوي د سباني درس څوک به کوي کوو به که نه. الله تعالی فرمایي ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات. خامخا په تحقیق سره نازل کړي دي مونږ تاسو ته آیاتونه واضح ومثلا من الذین خلوا من قبلکم او مثال دا هغه چې مثالونه د هغه خلکو چې تیر شوي دي ستاسو نه مخکې وموعظة للمتقین او وعظ او نصیحت د متقیانو دپاره. څومره ښکلی نصیحت یې راله نن وکړو. دا انسانان چې نصیحت کوي نو بیا هم به سړي لږ بد لګي. او د الله نصیحت د الله د قرآن نصیحت
چې هغه مسلمان سړی وي مسلمان زنانه یې په هغې بد نه لګي. سبانې سبق ډېره هم دی د مدینې اسلامي ریاست خبرې کېږي که نه، نو چې اسلامي ریاست به څنګه وي نو د قرآن نه به تپوس کوو. سبا دا سبق دی، یو دوه درې اعلانات واورئ، مختصر دعا کوو. اللهم امین. الحمدلله رب العالمین. الله زموږ دا اجتماع خپل دربار کې قبول منظور کړي، ګناهونه مو معاف کړي، خطاونه مو معاف کړي. کوم اعلانات چې شو الله تعالی د عمل کولو توفیق هم راکړي، په خیر خیرت سره سرته هم ورسوي. څوک چې د څومره لرې نه راغلي الله اجر وله ورکړي، الله اجر وله ورکړي، زموږ نه راضي شي په دې عمل باندې. بیا بیا مو قرآن ته کښېنئ. څومره زنانه راغلي دي الله د ټولو نه راضي شي. دا د سوره نور چې کوم سبق مو وي د عمل کولو توفیق راله راکړي. د جمعې ورځ ده، ستا پیغمبر وایي د جمعې په ورځ دعا قبلېږي، زموږ دا دعاګانې قبولې کړي. وایي چې د درس قرآن نه پس دعا قبلېږي، زموږ دعاګانې رب قبولې کړي. الله د ټولو خلکو تا ته لاجت کړی دی، د ټولو چې څه شرعي حاجتونه دي د زړه مرادونه دي پوره کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك.